سلامونه نیکې هیلې ټولو اورېدونکو ته او لیدونکو ته نن چې دی د یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو. زیاتره کسان پوښتنه کوي د سکالرشیپ. نن چې دی د جرمني سکالرشیپ په هکله خبرې کوو چې تازه یې اعلان کړي دي او خوشبختانه افغانستان پکې هم شته دی. نو راځو دغې سکالرشیپونو ته اپلای څنګه کیږي، بعضې کمې سوالونه او پوښتنې چې تاسو یې سره ذهن کې لرئ هغه به چې دی انشاءالله حل کوو. لکه زیاتره سوالونه چې دی څنګه اپلای کولی شو، کوم یو ویب سایټ دی، لینک یې د کومه کو، کوم اسناد ضرور دي، اصول او ریکوایرمنټ څه شی دی، واجد شرایط به څنګه شو او څنګه یو کامیابه یا سکسسفولي اپلیکیشن څنګه سبمیټ کولی شو. نو راځو په دې باندې خبرې کوو. نو د دې لپاره چې دی تاسو د دې په هکله پوره معلومات وګورئ چې څنګه کیدلی شي او څه ضرور دي ورته، او تر څو هغه پوښتنې چې تاسو ذهن کې لرئ تر څو هغه حل شي. نو راځو په همدې موضوع باندې دغه سکالرشیپونه چې دي تقریبا د اوس وختونو کې اعلان شوي دي او اخیري تاریخ چې دی تر څو دې ته موږ چې اپلای کوو نو د 2015 د اکتوبره پورې دي. او دا اصلا چې دی د 2016 کال لپاره چې دی دغه سکالرشیپونه دوی اعلان کړي دي او د دې چې دی چې شروع کیږي د 2016 د اکتوبر په میاشت کې به شروع کیږي. نو تر هغې پورې چې دی د دوی دا پروسس او د دې اپلای دا شی نه ترسره کیږي. اصلا چې دی دا کوم پوهنتون دی او مطلب سابقه سی حساب دی او کوم ویب سایټ څه په دې باندې خبرې کوو. دا اصلا چې دی د لیپزیګ یونیورسيټي په نامه باندې دی. د لیپزیګ چې خپله په جرمني کې چې دی دا هغه د پخواني پوهنتونونو څخه چې دی یو دانه دی چې دا خپله دوهم نمبر کې دی. اول بل یو چې ډېر پخوانی پوهنتون دی، ورپسې دوهم قدم کې چې دی همدغه د لیپزیګ په نامه باندې چې دی دغه پوهنتون چې دی ډېر سابقه لري. نو دوی اوس دغه پوسټونه چې دی یا دغه سکالرشیپونه اعلان کړي دي او یوازې چې دی دغه سکالرشیپونه چې دی د ماسټر ډیګري لپاره دی چې څوک MBA کوي، مطلب ماسټر ډیګري نه کوي، نو هغه کسانو لپاره چې دی دا پکار دي. هغه کسان چې دوی مطلب بیچلر اوسیږي، لیسانس وي، دوی نشي کولی دغه چې دی هغوی مطلب اپلای کولی شي. هغه کسان چې د 12 نه فارغه دي هغوی فعلا دې ته نشي اپلای کولی. نو دغه چې دی اصلا په دې کې چې دی ستاسو ریکوایرمنټ چې دي اصلا لومړی دغه دی چې تاسو به پکې چې دی ډاکومنټ باید ولرئ. د انګلیش پروفیشنسي ستاسو زیاتره چې کیږي. اول قدم کې که چیرته تاسو سره ټاپل آیلټس او دغه چې دی د دوی اسناد موجود اوسیږي، اسناد دا موجود وي ولې تاسو نه چې دی بیا هم چې دی د پروفیشنسي یو مطلب دغه غواړي، ورکه غواړي، اسناد غواړي چې تاسو یو ارګنایزیشن یو مطلب د یو ادارې نه تاسو باید دا ولرئ چې هو د دې مطلب چې د انګلیسي پروفیشنسي چې دی قوي ده او سپیچ کولی شي. نو دا باید تاسو یو ثبوت ولرئ. که چیرته یو کس د آیلټس او ټاپل او د دې اسناد ونه لري نو چې دی دا د یو دغې نه چې دی یو اکاډمي نه هم اسناد مطلب که ولري، مطلب چې د هر یو اکاډمي وي، خو په دې شرط چې دا باید اسناد ولري، پروفیشنسي زیاته وي. په دې سکالرشیپ کې چې دی د انګلیسي په سپیکینګ باندې چې دی ډېر فوکس شوی دی. هغه کسان چې مطلب پوهه مطلب سپیچ کولی شي او مطلب د یو بل چا خبره کیچ کولی شي، بس هغه کسان چې دی کولی شي دې ته اپلای وکړي. خو په دې شرط چې دې سره باید اسناد او ثبوت باید واوسیږي. نو دی پکې ډېر مهم شرط دی. دوهم چې دی هغه کسان چې دې ته اپلای کوي نو هغه باید چې دی حداقل دا د پوهنتون نه فارغه اوسیږي او د پوهنتون نه چې فارغه اوسیږي تر اوسه باید 6 کاله، یعنې داسې نه وي چې 7 کاله یا 10 کاله چې دی د فراغت شوي وي. هغه کسان چې 6 کاله مطلب تقریبا د دې د فراغت ترمنځ د فاصله اوسیږي، یا مطلب 1 کال وي 2 کاله، خو یا مطلب حداقل باید چې دی دا د 6 نه زیات نه اوسیږي، هغه کسان دې ته اپلای کولی شي. دوهم کم کسان چې دې ته اپلای کوي هغوی باید په خپل مسلک کې چې دی 2 کاله تجربه ولري. دا تجربه باید د ادارې نه چې دوی باید چې دی یو ایکسپیرینس لیټر د دوی ادارې نه واخلي. هغه ادارې نه چې دی ایکسپیرینس لیټر اخلي او که ریکمنډیشن اخلي، نو دواړه ریکمنډیشن اخلي او که ایکسپیرینس دا باید ورسره واوسیږي. او د دې سره چې دی ریکمنډیشن باید واخلي او ورسره ایکسپیرینس دواړه باید ولري چې دوی په دې خپل مسلک کې 2 کاله دلته کار کړی دی. بله خبره هغه کسان چې ماسټري ډیګري لري، یوه لري مګر دوهمې ته چې دی اپلای کوي نو دا لا ښه خبره ده، نو دې ته چې دی یعنې اولیت ورکړی دی.
او بل چې دی نیکس کو دغه چې دی ضرورتونه چې دي یا مطلب چې دی کوم ریکوایرمنټ چې دي نو هغه چې دی اصلا د دغه درلودل دي. نو دغه کس باید چې دی یو چې دی موټیویشنل لیټر باید ولري. موټیویشن لیټر چې دی دا باید په دې کې دا غون ثابت کړي چې ته دغه سره مطلب خپل مسلک سره شوق لرم او مطلب چې دی غواړم او بل چې دی باید ډېر خپل ځان باید تشریح کړي د خپل کم موټیویشن چې دا لري او هلته چې دی زما خوښېږي چې زه جرمن کې مطلب دغه وکړم خپل تعلیم ته ادامه ورکړم خو مطلب هغه کم چې دا شوق لري هغه باید ذکر کړي ټول پکې ځکه موټیویشن پکې ډېر زیات مهم دی. او بل چې دی د موټیویشن لیټر چې لیکي باید حد اقل 2 ورقې باید واوسیږي. ورپسې بل چې دی ریکمنډیشن لیټر هم پکار دی چې د ادارې نه باید تاسو واخلئ. بل چې دی د رزومي یا سی وي ډیره مهمه ده او د سی وي فارمټ هم دلته شته دی چې کوم فارمټ کې تاسو جوړ کړئ نو هغې ته انشاءالله سایټ ته ځو هلته زه تاسو ته ښیم چې څنګه دوی هغه سی وي کې څنګه ایډیټ وکړي او کومه مطلب سی وي دوی غواړي دا ورته پکار دی. بل چې دی ورسره ریکمنډیشن انټرنیټ چې دی موټیویشن لیټر دی او ورسره چې دی نور ډاکومنټس دي کوم چې د پانتون نه چې ته اسناد یې اخیستي اوسیږي هغه ټرانسکریپ اوسیږي یا مطلب ډیپلوم وي خو باید د لوړ زده کړو مطلب ټاپ اپ اوسیږي. نو راځو چې دی دغه جنرال عمومي مطلب ریکوایرمنټ او ضرورت او مطلب چې دی په دې باندې تاسو کولی شئ ځان خپل واجد شرایط کوي. راځو څنګه کولی شو خپل اپلای دی دغې ته وکړو سکالرشپ ته وکړو کومه سې کامیابه کولی شو. لومړی به تاسو چې دی څه وکئ سایټ ته به راشي دغې ته چې مطلب کم سایټ ته باید زه لاړ شم تاسو به چې دی دغه ویب سایټ چې دلته ګورئ دا د دې ځای نه یې کولی شئ خو له دې ځای نه به ډېر مشکل اوسېږي د دې دغه لینک چې دی د دې ویډیو په چې دی ډسکرپشن کې به تاسو پیدا کولی شئ نو هلته به زه درته واچوم هغې ځای نه تاسو چې دی کولی شئ چې دی په اسانۍ سره چې دی لاګین شئ یعنې دې سیستم ته ورشئ. زه په دې باندې کلیک کوم چې کله مو کلیک وکړو دې سایټ ته راځو دې ځای ته کله چې دلته راغللی دو چې دی اصلا د سی د اس ای پی ټي په نامه باندې دغه په نامه باندې دغه کوم پروګرام چې دی شروع شوی دی ان اصلا د یو نوم ورکړی دی او ام بی ای ان ماسټر ډیګري لپاره چې دی دا پروګرام دی. نو کله چې تاسو دلته راغلی نو داسې بخښته لاړ شئ در څو چې دی دې ځای کې ګورئ معلومات ټول شته دی کریکولم ویټا دی پکار ده یعنې مطلب سی وي پکار ده دې ځای نه اخیستلی شي نور معلومات خو دلته چې کوم کسان اپلای کوي نو دلته کولی شي پوره معلومات پیدا کړي خو زه مستقیما راځم په اپلیکیشن باندې کلیک کوم ځکه زه اپلای کوم. کله چې اپلیکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ مهم تاسو له څه دي د ویب سایټ یعنې دغه صحیح ویب سایټ پیدا کول دي دلته چې رالل بیا په دې ترتیب باندې مخکې ځئ. کله چې دلته اپلیکیشن باندې تاسو کلیک وکړلو نو تاسو ګورئ دلته یعنې مطلب د همدغه سیستم یعنې مطلب سی ای پی ټي نو د دې یو ماسټر ډیګري لپاره چې دی دلته ګورئ تاسو ریکوایرمنټ هم لیدلی شي دې ځای کې چې ډېر زیات مهم چې دی د انګلیش پروفیشنسي ده چې دا زیات مهم دی اهمیت یې ټول دغې ته ورکړی دی ځکه چې تاسو باید حد اقلا ورته یو اسناد یو ثبوت وښیه. بل وګورئ تاسو باید 2 کاله چې دی په خپل مسلک کې تجربه باید ولرئ ورته همداسې چې دی ګورئ دلته دا نور بیا چې دی دا بیا د بعضې هیوادونو لپاره لکه د انډیا لپاره چې دی هغه جدا دي مطلب تاسو ګورئ چې هغوی د بیچلر ډیګري لپاره باید څه وکړي. بعضې د چین لپاره چې دی دو باید چې دی د ای پی ای په نام اس په نامه باندې سرټیفیکیټ دوی باید دا ورسره ورته ولیږي او د انګلیش لپاره یې ګورئ چې دی د آیلټس او د دې دغه غوښتي دي خو اکاډمیک دغه هم غوښتي دي خو ولې تاسو له ضرور چې دی د دې چې څومره سرچ ما وکړلو نو تاسو ته اصلا چې دی دغه یعنې تاسو کولی شئ اپلای وکړئ خو ولې اپلای دپاره بهتره خبره دا ده چې هر څه ډاکومنټ سره باید تاسو د پروفیشنسي یو دغه ولګوي یو اسناد ولرئ ورته. کله مو چې دی دا معلومات ټول مو ولوستل هغې نه پس تاسو پلان لرئ چې دې ته اپلای وکړئ نو د دې لپاره چې دی اصلا دغه د ای ډي ډي ای په نام دغې باندې چې دی ای ډي ای ای ډي په نامه باندې دغه یو اپ دغه چې دی فارم پیدا کول دي او همداسې دا به څنګه پیدا کوئ دلته لومړی تاسو د اپلیکیشن په هکله معلومات ولوستل دلته راشئ دلته لیکلي دي آنلاین اپلیکیشن ریکوایرمنټس دا ضرورتونه چې دی په آنلاین ډول زه اپلیکیشن سبمیټ کوم نو په دې نقطه باندې به زه کلیک وکړم او تاسو وګورئ لومړی چې دی تاسو که چېرته غواړئ دې ته اسناد ولېږئ یعنې مطلب خپل هغه باید په پی ډي اف شکل باندې دا ضرور دی. همداسې چې دی دلته وګورئ موټیویشن لیټر درته پکار دی به 2 پیجه اوسیږي داسې
نو بل ورپسې چې دی تاسو د ما چې دی د رزومي خبره کوله یا سی وي تاسو به په دې فارمټ کې په دې باندې به کلیک وکړئ او تاسو به چې دی یو زه به په نیو ټیب کې خلاص کړم چې عمل درته وروسته به په دې باندې خبرې وکړو. نو دلته چې دی د رزومي یا مطلب چې دی د سی وي هغه فارمټ دی، په همدې فارمټ کې تاسو ایډیټ کولی شئ. ورپسې چې دی تاسو ګورئ اوریجنل مطلب سرټیفیکیټ او کاپی، نو دا هر څه باید چې دی تاسو یعنې ټاپه اوسیږي، دا ماغه د هیواد نه باید دا ضرور دی، باید تاسو دا ولرئ ورته. څلورم هم چې دی دا اوریجنل د ډاکومنټ نه غواړي او ورسره چې دی دغه یو فورم دی چې دی دا باید ولرئ ورته. نو پنځم چې دی بیا وګورئ انګلیش ایگزامینیشن چې دی تاسو باید د انګلیسي هغه سکور راپور باید حتما ورته ولېږئ او د دې سره چې دی ګورئ دلته لیکلي د انګلیش پروفیشنسي ریکوایر ټو اپلای. ګورم یعنې تاسو باید د دې لپاره د یو ادارې نه تاسو باید د خپل یعنې د پروفیشنسي کوم د خبرو د تیزوالي یا مطلب روانده خبرې چې دي د هغې یو ثبوت ولرئ، یو ډاکومنټ اسناد ولرئ چې هو دا اسناد دي، نو دا باید ولرئ ورته. شپږم چې دی ګورئ ورک سرټیفیکیټ چیرته تا کار کړی د هغه ایکسپیرینس تجربه، خو دا باید چې دی حداقل 2 کاله تا کار یو ادارې سره کړی دی، په خپل یو کس دی د اقتصاد نه فارغه دی، نو هغه باید په اقتصاد کې 2 کاله تجربه باید ولري تر څو هغه اسناد ورسره اوسي، که 2 وي که 3 خو حداقل باید 2 کاله تجربه باید ولري، ایکسپیرینس لیټر دی تجربه خط باید ولري او دا باید امضا شوی اوسیږي، هر څه مطلب قانوني اوسیږي. اووم نمبر دا چې دی تاسو به لیټر اف ریکمنډیشن لیکئ چې دا د ریکمنډیشن لیټر د هغه کوم ادارې سره چې تاسو کار کړی د هغې د مشر نه به تاسو یو ریکمنډیشن اخلئ. که چیرته یو مطلب تاسو ستونزه لرئ په ریکمنډیشن کې مشکل لرئ، په موټیویشن کې مشکل لرئ، نو موږ د سره مرسته کولی شو په دې برخه کې چې څنګه دا ولیکو او مطلب هغه فارمټ او حساب کتاب یې سره مرسته کولی شو. همداسې مهمه دغلته دی ګورئ تاسو دلته چې راشئ 8 نمبر کې چې دی دلته هغه فورم دی کوم چې ډیر زیات اړین دی، تاسو به 8 نمبر ته راشئ او دا ضرور دی تاسو به دا فورم ډک کړئ او ورسره چې دی یو بل د DAAD په نامه چیک لیست دی چې دا 2 دانې مهم دي. داسې راځو دې باندې خبرې کوو. خلاصم دلته وګورئ دی اصول دا باید تاسو ټول ولولئ، د دې ټول اپلیکیشن کاپي او حساب کتاب ټول باید چې دی په مستقیم ډول چې دی تاسو د سکالرشپ کوم دغه چې دی عمل ته سبمیټ کړئ. د دې باندې به خبرې کوو چې څنګه دا من سبمیټ کولی شو. نو دا ګورئ دی اصول دی اصلا دا ریکوایرمنټ ارڅه پوره شلو، د دې نه پس دی زه راځم دلته چې دی زه په دغه فورم چې ډیر زیات مهم دی د DAAD په نامه باندې دی، نو په دې باندې چې زه کله کلیک وکړم د ما سره چې دی دغسې فورم ګورئ د DAAD په نامه باندې دغه فورمه به چې دی تاسو چې دی مستقیم دا به ډکه کړئ اصلا ښه په دقت سره یې ډکه کړئ دا او تاسو دلته دا اصول چې کله لولئ تاسو ته به ټول معلومات درکړي وي چې څه وکړو. مهمه خبره یې دغه ځای کې چې تاسو ارڅه دا اصلا په جرمني ژبه باندې دا به تاسو ترانسلیټ کړئ. زه اصلا چې دی نیکسټ ټایم انشاءالله تاسو ته بیا په اپلای باندې خبرې کوم چې دغه اپلای باندې نه بلکې په د دې فورم په ډکولو باندې به تاسو ته چې دی یو بله ویډیو جوړوم انشاءالله چې دغه فورم موږ څنګه کولی شو دا ډک کړو، څه پکار دی ځکه که وسې کوو نو ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي. نو دا موږ سره چې دی دغه ډېر مهم یعنې دغه فارم دی، تاسو کولی شئ د دې باندې کلیک وکړئ او دا ډاونلوډ هم کوئ، ځان سره یې ډاونلوډ کولی هم شئ. بل که چېرته تاسو راشئ دلته او بل د نیکسټ کوم فارم چې دی موږ سره په هغه موږ سره چیک لیست دی، دغه چې دی چیک لیست چې دی دا هم ضرور دی چې دی دا اصلا څنګه کولی شو دې ته باید تاسو ځوابونه وایئ کم یو صحیح دی کم یو ته مطلب چیک کړئ. نو کو انشاءالله په دې باندې به نیکسټ ټایم یو ویډیو جوړو چې کم یو مهم دی تاسو کم یو ته باید چیک مار واچوئ، څه ضرور دی په دې کې به دا انشاءالله نیکسټ ټایم خبرې کوو. نو دا هم ورسره ضرور دی د اسنادو سره باید دا هم تاسو باید یو ځای ولېږئ. نو دا زیاتره وخت داسې کېږي چې تاسو دا ډاونلوډ کړئ او هغه چې کله مو ډاونلوډ کړل هغې نه پس تاسو کولی شئ دا چې دی هم خانهپوري کوئ او بغیر د دې نه چې دی همداسې موږ کولی شو چې دی انشاءالله نیکسټ ټایم په دې باندې بیا یو بله ویډیو درته جوړو. نو کله چې تاسو مطلب دغه درې دا فارم او دغه او ورسره چې دی د سی وي یعنې دغه چې دی سی وي ریزومي دی سی وي ده اصلا تاسو باید چې دی دلته سی وي ورته جوړه کړئ، کوم نیو سی وي تاسو جوړوئ که د دې مطابق جوړوئ او ګورئ دلته چې دی سټارټ فرام یو چې دی یور پروفایل په دې باندې کلیک مه کوئ، دا هغه ستاسو چې دی پوره معلومات کوم چې تاسو سره مخکې دي هغه راجګئ او هغه به ستاسو په خوند نه اوسي، مطلب په زړه به مو نه اوسیږي، خوندوره نه راځي.
او که چیرته په دې باندې کلیک وکړئ نو دا اصلا چې د خپل یو فارمټ لري او که وایي چې زه خپله جوړوم نو هم سی دی نو په دې باندې به کلیک وکړئ. خو تاسو کوشش وکړئ چې د دغې څه نه چې د سټارټ واخلئ دا چې دی ښه دی بیا ځکه د دوی خپل فارمټ دی نو په هغه فارمټ به تاسو ته چې دی ډن راشي او په همغه فارمټ باندې تاسو دا ډکولی شئ. نو دغه یو چې دی شارټلی انفارمیشن نیکسټ ټایم انشاءالله موږ په دې باندې خبرې کوو چې څنګه موږ فورمې ډکولی شو او معلومات او اسناد څنګه برابرولی شو. فقط هم دومره خبره ده چې تاسو باید چې دی اسناد برابر کړئ. اسناد مو څنګه اسناد چې دی باید هغه ریکمنډیشن برابر کړئ، موټیویشن لیټر ورته برابر کړئ، ورسره چې دی اسناد مو د پوهنتون تاسو فارغ استئ هغه اسناد لرئ، ځان سره تجربه کاري ورته پکار ده، دا شیان ورته برابر کړئ. هغې نه پس بیا دې فورمې ته راشئ. نو کم کسان چې بیچلر دي او مطلب پوهنتون فارغه دي نو هغو ته ښه زرین چانس دی او مطلب د فراغت راهیسې مطلب چې دی تر اوسه باید 7 کاله او 10 کاله نه وي بلکې 6 کاله په منځ کې ګیپ یعنې فاصله اوسیږي. نو دغه کسان کولی شي دې بسنون دې سکالرشپ ته اپلای وکړي. نو تاسو چې دی که چېرته زموږ په یوټیوب کې ناست دي نو ځان سره دا چې دی زموږ یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نیکسټ ویډیوګانې چې دی هم تاسو پورې در ورسیږي او مطلب چې دی دغه کوم اپلیکیشن چې دی د دې پروسس چې دی په مکمل ډول تاسو ته ورسیږي او تاسو وکولی شئ چې په اسانۍ سره چې دی خپل دغه سکالرشپ د اسناد مو چې دی مطلب سبمیټ کړئ. مننه د کتلو.